بسم الله الرحمن الرحیم. ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو دغه شان تصویران جوړ کړو لکه تاسو اوس په سکرین باندې ګورئ. دا تصویران ډیر فیسبوک کې پر مخ روان دي او خلک فکر کوي چې دا همداسې طبیعي داسې جوړ شوي دي، خو نه، دا هېڅکله هم داسې نه دي او دا په یو ویب سایټ کې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ډیر ښایسته ښایسته ښکاري او که تاسو لیدلی وي د دغه تصویرانو پوسټونه لایکونه هم ډیر زیات وي. یا ځینې ځایونو کې تاسو ته چا ویلي وي چې تاسو سترګې 80% پټې کوئ، داسې ورته وګورئ بیا به تاسو ته یو څه ښکاری شي. نو دغه تصویران مونږ څنګه جوړولی شو، په دې اړه په انګلیسي کې اردو کې ویډیوګانې شته دی، خو پښتو کې ما ویډیو پیدا نه کړله. په همدې خاطر ما هم غوره وګڼله چې تاسو ته په پښتو ژبه باندې داسې یو ویډیو جوړه کړم. د ټول نه اول به تاسو راشئ زما یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ. بعد له دې به تاسو راشئ نیو ټیب ته. زه په کمپیوټر کې دا طریقه کوم، خو تاسو موبایل کې هم کولی شئ، مشکل نشته. په دې کې به تاسو څه ولیکئ؟ هیوجینګ فیس. صحیح ده، هیوجینګ فیس. دا به تاسو سرچ کوئ. کله سرچ کوئ دغه اولنی سایټ راځي، دغه زیړ نښانو سره د سټیکر ګوري، په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړو تاسو ته به یو بله صفحه خلاصه شي. په دې کې به تاسو لږ صبر کوئ. ځینې وخت کې داسې وي چې دا کله چې تصویر جوړېږي هلته هم لږ وخت نیسي او مقصد لږ په کراره جوړېږي. دا صفحه به تاسو ته خلاصه شي. دلته به تاسو لاندې راشئ، په دې کې به دغه اولنی اپشن ګورئ، سترګې نښان هم ورسره دغه به تاسو کلیک کړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړو تاسو ته بله صفحه راځي. په دغه صفحه کې به تاسو څه وکړئ؟ له دغه ځای ګورئ ډراپ ایمیج هیر، په دغه ځای به کلیک وکړئ. په موبایل کې هم په دې تاسو کله کلیک وکړو دلته به تاسو تصویر ورته راوړئ. زه فار مثال زه خپل تصویر ورته راوړم، دلته اوپن کوم. دا زما تصویر مې دلته راوړو، دلته به تاسو نور کار نه لرئ. که چېرته تاسو دغه اپشن زیات کړئ نو بیا به تاسو دغه ډیر روښانه ښکاري، یعنی او که چېرته تاسو بیخي لږ کم کړو نورم نو تاسو تصویر به په هغه ځای کې کم معلومیږي، یعنی سترګې سره ډیر پټ کړي ورته بیا به ښکاري. دلته به څه وکړئ؟ دغه پرامپټ چې لیکلی دی په دې کې به تاسو یو څه نوم ولیکئ، چې شي کې تاسو غواړئ دا ښکاره کړئ. زه فرض مثال څه ورکوم؟ ویلیج ورکوم. صحیح ده، مقصد ما ته دی په دا خپل تصویر په کلیو شکل کې، یعنی کلي دی وي هغه ځای کې دی ما ته ښکاره شي. دلته تاسو هر نوم ورکولی شئ. که تاسو چېرته پښتو کې تاسو څومره ځای انګلیسي کې هم نه وي زده، نو پښتو کې هلته ټرانسلیټ کې لیکئ مقصد دې ته څه وایي، کلي ته څه وایي، یا کوڅو ته څه وایي، یا سمندر ته څه وایي، یا داسې ډېر ځایان وي لکه تفریحي ځایان. هر ځای کې تاسو غواړئ هغه ځای کې خپل تصویر وښایئ، نو هغه نومونه تاسو پښتو کې ولیکل، ته انګلیسي ته تړئ، دلته انګلیسي ورته ولیکئ. صحیح ده، که انګلیسي مو زده وي خو لا ښه ده. دلته هغه نوم ورته ولیکئ. زه ورته لیکم ویلیج، ما ته په کلي کې دا تصویر شو که چې کلي وي او ما ته د تصویر وښایي. صحیح ده، بیا به تاسو دلته راشئ، په لاندې ښکته شئ موبایل کې، که موبایل کې که دغه کې یاستئ کمپیوټر کې، نو دلته رن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې رن باندې کلیک وکړو دلته به ګورئ دلته ولیکل دیس اپلیکیشن از ټو بیز، یعنې دا ډېر زیات مصروفه دی، خلک پکې لګیا دي، ایرر ورکو. نو تاسو بیا راشئ، بیا به رن باندې کلیک وکړئ. تر هغې به تاسو رن کلیک کوئ تر څو دا صفحه روانه شي. ګوره اوس هم وایي بیزي دی، زه به یو ځل بیا رن کړم. دا د ملګرو ګورئ شروع شو، دغه سیکنډونه اوړي تر دغه حساب ته د 214 پورې به رسېږي او بیا به هغه موږ ته شو کوي. نو هغې پورې به زه بیا هم ویډیو سټاپ کوم تر څو دا کرښه مکمل سرته ورسېږي، تر څو تاسو وخت ضایع نه شي. نو بیا چې کله دا صفحه اخر ته ورسېدله زه به تاسو ته بېرته ویډیو سټارټ کړم. نو دا د هغه صفحه ورسېده او اوس به یو بل سټیپ شروع شو، خو فکر کوم دا به زر ختم شي.
نو ملګرو دا د ګورې زما عکس په ویلیج کې جوړ شو یعنی کورونه دي کله دی په دې کې جوړ شو ګورې تاسو دا تصویر ته سترګې پټې کې بیخي ما تاسو ته دغه اپشن ګوره کم کړی و که چېرې دا زیات شي به تیز ښکاري که کم شي کمزوری به ښکاري نو څومره چې تاسو ورته خپل هغه برابروئ چې څومره شي باید عمره به ښکاره شي دې طریقې نه دغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ او که چېرته بیا هم کوم مشکل وي کوم دغه وي تاسو ما سره د وټساپ د لارې اړیکه نیولی شئ وټساپ نمبر زموږ په ډسکرپشن کې شته دی او خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ د الله په امان